السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمید و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو کس ته دعوت وشي، هغه بیا ځان سره د دعوت ته ډرایور بوزي یا ګارډ باډي ګارډ چې ورته وایي هغه ځان سره بوزي، یا یو کس نیمبل ورسره ځي، نو د یو کس نیمبل ته د دعوت خوړلو شرعي حکم څه دی؟ جناب محترم، هغه دعوت خوړل جایز وي چې هغې کې اذن سړي ته یا صراحتا میلاو شوی وي یا دلالتا. صراحتا دا دی چې دعوت یې ورکړی چې هلکه زموږ دعوت ته بیا راشه، او دلالتا دا دی چې د یو کس سره د قرنګ یو کس زی، یعنی یو کس دی هغه MNA دی، MP دی، ناظم دی، بل مشر سړی دی، ملک دی د کلي، نو هغه خلک پوهیږي چې دی راځي ځان سره، دی تکې تنها نه راځي، ځان سره یو کس دوه درې ورسره راځي، نو فلهذا هغه کم کسان چې ورسره راځي هغوی ته اذن دلالتا میلاو شوی. او زمونږ په شریعت کې د دې ټولو ترتیب شته. دا زمونږ شریعت نه دی، دا د سلیقې او د طبیعت موافق دین دی، دا د فطرت موافق دین دی. نو د دې وجه نه دې کې ډېر احکامات هغه بیا دغه رنګي وي چې هغه بیا په عرف باندې بنا وي. نو عرف کې کله داسې کېږي چې یو چا ته دعوت شوی وي، نو هغه صرف خاص دعوت وي، نو هغې ته هغه کس چې چا ته دعوت شوی دی هغه به صرف ورته ځي، او دا هم زموږ په دین کې شته. همدغه رنګې طریقه اوس درته حوالې در کوم. کله داسې وي چې یو کس ته دعوت شوی، هغه ځان سره نور کسان هم پکې بوتلی شي او د هغې اجازت یې ورته، دا هم په شریعت کې شته. دغه رنګې کله داسې وي چې مطلب عام اذن وي، هر سړی ورته به ځان رسوي، عام خیرات وي، دا هم زموږ په دین او شریعت کې شته. او کله دغه رنګې وي چې مطلب هغې کې صرف هغه کس به ورځي چې چا ته دعوت شوی، که د هغې نه علاوه بل څوک ورشي نو هغه بل سړي ته هغه سړی پې ناخوښه وي، ناراضه وي، نو دې کې به بیا هغه اضافي خلک نه ورځي، سر دې به خلاص شي. د دې باره کې مختلف احادیث. یو هغه دعوت چې چاته دعوت شوی وي صرف به هغه ورځي، او چې چاته نه وي شوی هغې ته به نه ورځي. دا هغه څوک دي چې هغې په دې خفه کېږي چې به هر سړی ورته څوک ورشي. نو په دې کې باقاعده طور سره ابو داود کې حدیث شته دی، سنن ابي داود اول جلد دی، کتاب الاطعمه ده، او دویم جلد دی، بخښنه کوه، دویم جلد دی، کتاب الاطعمه ده، 525 نمبر صفحه ده. دا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من دعی فلم یجب فقد عصى الله ورسوله. چاته چې دعوت وشو دی دعوت ته نه ورځي، کبر د وجې نه یا هم دغه رنګې د ضرورت بې ضرورت ته نه ورځي، نو دا د الله او د الله د رسول نافرماني ده. خو کوم سړی چې بغیر د دعوت، او من دخل على غیر دعوت، کوم سړی چې چاته بغیر د دعوت ورځي دخل سارقا، چې ورځي دا غل دی، وخرج مغیرا چې روزي بیا ډاکو دی، ځکه چې ورځي بیا ویره کې وي، نو چې هغه داسې دی لکه غل پټ پټ ورځي، او چې کله یې وخوري بیا راځي نو بیا یې سینه راوچته کړي، نو د هغې بیا داسې مثال دی لکه د ډاکو. نو دا وګوره، دا د هغه چا دپاره دی چې هغه په دې خفه کېږي چې اضافي کسان ورشي. دویمه هغه کس چې مطلب څوک در سره ځي نو هغه دپاره به اجازت باقاعده طور سره اخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل دغه رنګې شي چې یو صحابي ورته راغی، دعوت یې ورته وکړ. رسول الله ته ویلي 15 کسه به راځئ، وانت خامس خمسة، ته به په 15 کې یو کس یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره 15 ملګري، 4 ملګري روان کړل، دوی 15 شو، یو صحابي بل هم ورپسې ورغی. دا مسلم کې حدیث دی، صحیح مسلم کې. چې کله دروازې ته ورسېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ویل تا خو موږ ته ویلي وو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الفاظ دا دي، تا خو موږ ته ویلي ول چې ته به پکې 15 مې، خو موږ سره د یو ملګری اضافي راغلی، نو اوس خوښه ستا ده چې ده ته اجازت ورکوي او که نه ورکوي. هغې ویل اذنت له یا رسول الله، بس ما ورته اجازت دی. دا وګوره، دا دغه رنګې صحیح مسلم کتاب الاشربه کې باب ما يفعل الضيف اذا تبعه غیر من دعاه صاحب الطعام، په دې کې همدغه حدیث ته چې درته مې وویلې. نو دغه رنګې په دې کې بل حدیث هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوا کې یو کسو، نو هغه به ډېره ناشنا خوروا یا شوروا پخوله، ناشنا خوروا. نو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ویل موږ ته لږه خوروا برابره کړه. ویل یا رسول الله صرف مې تا ته پخ کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې ویلي چې یاره دغه رنګې زه ورځم هغې کره. نو کور کې ورته زمونږ مور بیبي عایشه رضی الله عنها چې زمونږ مور ده، هغې ورته ویل ته مام ځان سره بوځه. نو چې کله هغه کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ما خو هغه ترکاري برابره کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ویل هو هذه عایشه را سره ده. هغې ویلې نه دا نه منم. رسول الله ویل ښه چې دا نه منې زه نه درځم. بیا ورته راغی یا رسول الله هغه ډوډۍ برابره ده پوره ده. رسول الله ویل عایشه ده را سره، وایي نه نه دا نه. بیا په درېیم ځل یې ورته ویلې فقال نعم فی الثالثة فقاما یتدافعان حتی یتایا منزله. دا وګوره، دا مسلم کې حدیث دی. نو دا وګوره، دا هغه شی دی چې سړی په دې خفه کېږي چې د یو کس نه دې ډېر کسان راشي. او دا طریقه هم شته دی چې د یو کس په ځای ځان سره 3 4 5 10 شل ځان سره سړی بوزي، لکه د ام سلیم په روایت دی، دا ابو داود کې روایت دی، او بخاري کې دی، صحیح بخاري کې کتاب المغازی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ابو طلحه نوم او د ام سلیم رضی الله عنها خاوندو. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې د غزوه خندق په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر وږی شوی، مو आवाज یې ناستو، خبرې هم سمې نشوې کوي. هغه راغی خپلې ښځې ته ویل څه در سره شته؟ هغې ویل او ما سره څه لږ
دغه را سره شته دی شعیر ته په پښتو کې یو خو غنمي اوربشي وای را سره شته دی. بس وای هغه لکه دا اوړه که بس هغه اوربشي اوړه کړي او د هغې نه څه ډوډۍ پخې کړي او لږ تیل ورسره ول غوړي د غوا چې کوم کورني غوړي دي نو بس هغه ورسره و هغې کې هغه برابر کړل نو بس هغه یې ورته ګرم کړل چې دا به بیا دې کې اچو. رسول الله وسلم ته ابوطلحه رضی الله عنه راغی یا رسول الله ځان سره یو 2 کسه یا 3 کسه راوله او زمونږ دغه رنګي پروګرام دی. رسول الله وسلم اعلان وکړ هی صحابه راځئ چې ابوطلحه تاسو ته ډوډۍ کړې ده. نو رسول الله وسلم ځان سره 80 یا 80 کسه بوتلل او هغه لږه ډوډۍ الله پاک هغه 80 یا 80 کسانو ته معجزتاً پوره هم کړه او پاتې هم شوه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره ټول بوتلل ځکه ابوطلحه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر کلوز و ډېر نږدې ملګری و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهېده چې دا ځان سره زه بوځم دا نه خفه کېږي. نو دا وګوره دغه رنګې په دې کې باقاعده طور سره په دغه کې حدیث دی صحیح بخاري دی او 2م جلد دی 314 نمبر صفحه ده کتاب الاطعمه ده او باب ور باندې ایښی دی باب السلق والشعیر. دا باب ثابت دی په بیان د سلق کې او په سلق کې باب السلق والشعیر بخښنه غواړم سلق نه دی سلق دی باب السلق والشعیر. نو باقاعده باب ور باندې ایښی دی. سلق یو قسم ته شی دی په دې غرونو کې کېږي تروش غوندې وي تریو تروش خرڅېږي په کوم څوک چې د غرونو والی هغه یې پېژني داسې شکل یې لکه د دې سلات غوندې شکل وي لکه سلات غوندې خو په غرونو کې کېږي تروش کېږي ما ته یې نوم په پښتو کې نه راځي چې پښتو کې ورته څه شوی عربۍ کې ورته سلق وایي. نو یوه زنانه ښځه وه په دې کې باقاعده طور سره دا حدیث د دغه نه روایت دی د سهل ابن سعد نه. نو دی فرمایي وایي دلته یوه بوډۍ زنانه وه وایي جمعې په ورځ به هغې موږ ته دا شی برابره و. نو بس وایي دا د اوربشو ډوډۍ بیا راته برابره کړې وه او دقه دا سلق د دې دا دغه بیا راته پخ کړي و دا سلق. نو بس وایي وره بغلو نو بیا موږ دا کوشش کوو چې بس یو بل نه به مخکې کېدو. نو دا وګوره دا اوس هغه شی دی چې مطلب دغه دی دا څه ورته وایي عام دعوت دی نو هر سړی ورپکې تلی شي. نو خلاصه د خبرې دا شوه ودرېږه رښتیا وایي حوالې در کوم الموسوعة الفقهیة الکویتیه لیکلي دي کتاب الاطعمه ده دی لیکي که چېرته دا سړی په داسې حیثیت والا و چې هغه سره به خامخا یو 2-3 کسان راتلل نو هغه 2-3 کسانو ته اذن دلالتن دی یعنی اگر چې صراحتا نه دی خو دلالتن اجازت دی ورته ورځي دی. یا یو کس دی غټ سړی دی نو هغه خامخا ځان سره ډریور وغیره راولي بالکل. دغه رنګې دا مسله کفایت المفتي لیکلي 5 جلد یو 450 نمبر صفحه ده کتاب النکاح دعوت ولیمه میں بلای بغیر جانا کیسا ہے. نو بیا هلته لیکلي که دا دعوت ولیمه د داسې کس وه چې هغه پې خفه کېده زیاتو کسانو باندې نو بیا به هغه کس ورځي چې چا ته دعوت کړی دی او چې څوک ځان سره بیا د هغه اجازت واخلي او که نه پې نه خفه کېده نو بیا ځان سره بوتلی شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.